اوس تاسو په دې طریقې سره په خپل کور کې د انټرنیټ سپیډ معلومولی شئ او دا پته لګولی شئ چې ستاسو په کور کې د ټولو نه تیز د انټرنیټ سپیډ په کوم ځای کې دی. یعنې په دې کې به تاسو ته ښیي چې دلته ستاسو د انټرنیټ سپیډ زیات دی او دلته ستاسو د انټرنیټ سپیډ ویک یعنې کمزوری دی. نو هم دغه شان تاسو په خپل کور کې یا په اپس کې یا بل یو ځای کې د ټولو نه چې زیات د انټرنیټ سپیډ په کوم ځای کې هغه په دې طریقې سره معلومولی شئ. څنګه به یې کوئ؟ ویډیو د ځان سره سیو کړئ، د کار ویډیو ده نو د ملګرو سره یې هم شیر کړئ او اکاونټ ورسره فالو کړئ. را به شئ په خپل موبایل کې به ګوګل واړوئ. ملګرو ګوګل کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ APKZS څنګه چې ما لیکلي را شاندې ولیکئ. سرچ پکې اولنی سایټ پر واخلئ، په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې سرچ بټن کلیک کړئ. په سرچ کې به تاسو وای فای ولیکئ او سرچ پې کړئ. دا اولنی تصویر به راواخلئ، په دې به کلیک واخلئ. ښکته به لاړ شئ، په ډاونلوډ د ایپ په کلیک کړئ او دا ایپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې څنګه یې ډاونلوډ کړئ ایپ اوپن کړئ، مکمل اجازه دا به ورکړئ. بیا به خپل موبایل راولئ، په دې کور کې ګرځوئ، مختلف ځایونو ته یې وړئ راوړئ. تاسو ته به ښیي چې په دې ځای کې انټرنیټ سپیډ زیات دی او په دې ځای کې کمزوری دی.